د کرکټ لوبه په نړیواله کچه د مینې، ورورولۍ او خوشحالۍ سمبول ګڼل کیږي، خو پاکستانی جابر کړی پر انسانیت وحشي برید وکړ او د دې برید د غندلو لپاره الفاظ نه پیدا کیږي. د دغه وحشیانه برید، د دغه ظلم هغه الفاظ نشته چې موږ په کومو الفاظو باندې وغندو، یعنې دومره له احساساتو ډکې ولاکه خبره کړای شو. واقعیت دا یو داسې برید و، دا په انسانیت برید و، دا په افغانیت برید و، دا په اسلام برید و. بیا خاصتا هلته د موږ د کرکټ لوبغاړي وو، دغه هره لوبه، هر لوبغاړی دا صرف لوبه نه ده، دا د مینې یو سمبول ده، دا د خوشحالي یو سمبول ده، دا د یووالي یو سمبول ده. خو د موږ دغه مکار دښمن، دا د افغانستان ته قسم خوړونکی دښمن، د موږ هغه ځوانان هم ونه بخل او د موږ لوبغاړي هم نه وبخل او د موږ هغه کنکلي بچیان هم نه وبخل. دوی راغلو چې داسې یو وحشیانه له ظلمه ډک برید یې پرې وکړو او د موږ ټول ولس، ټول افغانان یې د غم په ټغر کېنولو.